أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلورم نمبر آیت د سورة فاتحه. اول نمبر آیت کې الله دعوه کوي خدا الحمدلله به دلیل. دا ټول صفاتونه د کمال الله لره دي. د غېډېري وجه دی یو وجه ده د الله د مخلوق تربیت کړي دي او قیم. دویم د دنیا کې عام مهربان دي، دوسو دشمن دي، دوړ له رزق د اوسېدو اسباب برابر کړي دي. دریم ای دنیا کې به خاص مهربان مؤمنان به جنت لبوزي او جهنميان به الله او جهنم له لړ شي. څلورم د قیامت د ورځې اختیارمن. نن څلورم نمبر آیت کې نتیجه د پورته دلایل بیانوي. په دې طریقه باندې چې انسانانو کله چې د ټول مخلوق تربیت کوونکی الله دی، عام او خاص مهربان هغه او د قیامت د ورځې اختیارمن هغه دی، نو معلومه ده شو چې بندګیم دی الله لپاره کار ده. ځکه کمال الله کې دی، ډېر لوی ذات دی. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله ایاک نعبد و ایاک نستعین د یو آیات باندې مستقل درې جلد کتاب ولیکو، مدارج السالکین. دا دومره جامع آیات دی. ابن کثیر وی هاتان الکلمتان ایاک نعبد و ایاک نستعین دا د شي کلمې دي چې د اسلام ټول دین د دوه کلمو کې پروت دی. دومره وشته جامع دي ته ویل شي د قران اعجاز. الفاظ د قران وړي دي لیکن مقصد او معنی ډیره ده. به زمونږ د الله خبره ده. نو دلیل نه ورسره نتیجه ذکر کیږي. نو ځکه ویل شي ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله خاص ته بندگی کو د بل چانه، خاص سره مدد شوی د بل چانه، رکوع سجده تعالی کو بل چاره، د ازمکه باندې ستا قانون منو د بل چانه، او کومک به الله تعالی غواړو. نعبدو کې معنا د عبادت ته. امام رازی کبیر کلی کې عین به دال ماده چوزي کې راشي دی کې معنا د احتیاج. الله مونږ ډیر محتاج یو. اصطلاح کې به څه ویل شي. یو تفسیر کړي مفسرین الطاعة مع غاية الخضوع والتذلل على وقف ما كلف به مع اعتقاد ألوهية المعبود. انسان بد الله خبر مني، الله لبا عاجزي کوي، دسی عقیده بلري چې رب العالمین هغه معبود دی او خالق دی. دا عقیده به ضرور لري. دویم یو تفسیر عالم کړی دی بذل الوسع فی طاعت الله تعالی مع مراقبه عظمته وخوفه. څومره زور چې د انساني دا ټول بد الله په طاعت کې لګي، ټول د سینې چې دوه رکعات منځو کې یو معمولی عملو کې نو بس دا و چې رما خو ډیر اوچت کارو کې نه. قران کې الله نبی له وایي ته چې کوم کار کوي دا وګوره ډیر نه غني، دا ډیر کم غنه. الله موږ سره څومره احسان نه کړی دي. سړي ریش غنټه کړه الله له انسان په سجده باندې پروتي نو به هم دا وایي چې ما عمل ډیر کم دی. الله موږ به څو اوس موږ را عمل سي. دریم یو تفسیر عالم کړی دی عبادت دی ویل شي د الله سره مين او د الله تعظیم. ابن کثیر هم دا معنا کړی را د الله خبره منل، د الله په دربار کې د خپل سر کته کول، د ځړخ کته کول، څومره عجز د انساني بزا ټول الله وړاندې کی. دي ته ویل شي عبادت.
یعنی مقام کې ویل شي یا کنه عبادو الله خاصه بندگی کوو. دنیا کې به څلور قسم انسانان ژوند کوي. یو قسم د شیخل دي شاغه د الله بندگی کوي خو لیکن اخلاص پکې نه وي. ای سره دا غمه چې داخله زموږ توصیف څنګه وکي دا ډېر تاوان ولا خلق دي. حدیث کې راځي چې انسان مناول الله جهنم ګرمي ځان دې مسړې کې او اس پیدام پیرانه لا. دویم قسم د شیخل دي چې یې اخلاصي خو لیکن عمل پکې نه وي دام نقصان دی. دریم قسم د انسانان دي چې عملم کوي او ایګه اخلاص می دانو ډېر کمال والا خلق دي. عمل بم کوي او به الله را پارم کوي. څلورم قسم خلق دي چې نه به اخلاص شته نه به عمل شته. دي سړي سره خو بالکل الله کار نشته. دا به څه کوي نه درکې عمل شته نه درکې اخلاص. مفسرین ذکر کوي چې اياک نعبد دا معنا حقیقت عبادت دا معنا الله تعالی مونږ ذلیل یو تعالی مونږ عاجز یو استاد سره ډیره مینه ده. څنګه مینه سلف وجه کوم مینه کوله آی بچ د شپې او د کېدل نه به ژړل وير د الله نه یو غنټه دو غنټې مونږ جدا کیږو. دا اشاره معلومات کی چې سره مینه یې زیاته یو ملګری دی اغستانه جدا کیږي نو به تعالی د معلومات کیږي سره د دینه چې دا خوب طبيعي شی دی. سلب به خپه کېدل. یو صحابي راغی نبی صلی الله علیه وسلم دروازه ټک ټک کړه. کله چې الله نبی را بار شو ولی څه مسله ده وی ویل یا رسول الله خپل اهل عیال سره کور کې ناستم بچی می مو اولاد می مو زنانا خويندې و غیره زړه باندې مې سره وګرځېدې دنیا کې عالم صافاله دا که جنت له داخل شو زمونږ بیا دیګه واقعي کې به بس سره زمونږ ملاقات نکېږي. صحابه سره غم داو. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل المرء مع من احب سوچ چې سره مینه کوي قیامت کې به سره خوا کی به تاسو به ټول ما سره وای. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي اشاره ده دله چې انسان به هغه کارونه کوي چې کوم الله رسول خو دې کوم نه چې منع کړی دی نه بزان ساده لکه بډاړه خوراک پنځه کته ساتل خاص کر چې تمخ کې ورس در بس ډلې رواني صحابه بدام ډیره بد غنله. عبد الله ابن مسعود بس کسان روان شو د الله لحاظو کې مان روس شي د دې زمري بسرمن باندې ناستا نور هغه کارونه چې کوم شریعت منع کړی دي تکلف باندې خبره تصنع اين ځان ساته او بس مسله به جوړ شي. به څلور قسمه عاجزی ده. یو عاجزی ده مخلوق ده الله له لکه مونږ چې الله لیکو. دویم عاجزی ده دی غلام د خپل سید ده. دریم د عاجزی ده چې هغه عاجزی ده محب ده خپل محبوب له دانو د کمال والا شی دی. بل چې عابد د خپل معبود له عاجزي کوي. مونږ به الله سره مینه لرو دین اور سره به جوړیږو. بیر عبادت فائدہ سره بعض علماء په دی وجبانه مونږ د الله بندگی کوو چې الله امر کړی دی او بس مونږ تیار شو. الله یو کوي مونږ یا رب بالکل تیار یو سامر مونږ منو. دویم قول علماء ذکر کړي په دینیت به انسان عمل کوي چې ځان الله لنجدي کی کوشش بغیر ریاضت. دریم قول باز علماء ذکر کړي موږ په دینیت باندې کوو چې د الله نه عوض کی جنت اخلو لکه عام قدره او غیره د عقیده لري معتزله. موږ عبادت په دینیت باندې کوو چې د الله د انعامات او شکر ادا شیو الله په راضي شي دعا د الله د امر منلو شي درې د الله سره مینه وشي څلور مینه کوو الله سره. څنګه مینه حتی سلف بدا تعبیر کوو وکله چې موږ سجده کوو نو دومره خو موږ لرا کوي لګوي الله نه د تعبیر دې شه دي علماء کړي دي. الله تعالی نه انسان و مچ اخلي په دې کیفیت
دا اوس تعبیر دی چې کړه د موږ تاسو د فهم د پاره دا کوو موږ خپل سجدي ګورئ نو زمونږ سجده دای چې دا موږ څومره مختصر شي تیک تکیو دی وجدا چې د نظر جوړ نه برابر نه دی دی کیفیت باندې انسان مونږ کې چې د خپل تندې د الله د خو د منځ کې ما یو خود دلې ته به ګورې دي سجده خوان لا څومره خوان درېږي به ایا کنه عبادت ویل د شونه ویل شنه عبادت کا یو د الله تعظیم د وجه ایا ک زمیر راجی د الله لا الله چونکی مخکې نو زګه د مقام کې د خپل اکرام د وجه نه الله دا ایا ک مخکې راوړي الله خاص تا ته بلی چا نه کو دویم عبد الله ابن عباس وی تخصیص لپاره دې به څه مقصد مشرکین د الله بندگی کوي د غیر الله کوي موږ سوې نه خصوصا بل عبادت ولا نعبد غیرک څومره اقسام د بندگی چې دی الله ټول ته پوری خاص دی هیڅ څوک سره شریک نشتا نه په انسانانو کې نه پیرانو کې نه جن ملائکو کې نه مړو کې نه ژوندو کې بلکې تو دریم دې ایتونو اندازہ الله معلومه کړ دین ای په اخر کې نونو نستعين په اخر کې نونو مخ یو کو د ایاکا څلورم دی وجنه ان شاء الله مخ کې پیدا ده نو ایاکه مرده مخ کې بنظم ناشنا وجداله عابد شکل بندگی کوي نو پکار دا شاول خپل نظر ټول پر معبود باندې ورواچوي انا کله چا بندگی کوي د الله دا غوړي روشت ذات ته د مخیتون کې الله غایب تعبیرو کې لله رب رحمان رحیم مالک دلته ویل ایاکا